ترکمن لوري پر دوه اړخیزه اقتصادي موضوعاتو خبرې کړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ترکمنستان کې دغه هیواد د ترانسپورت په چارو کې د وزیرانو شورا له مرستیال محمد خان چکیف سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د لیک درالېږد پر زیاتوالي، تورغونډۍ بندر کې د ریل پټلۍ د ظرفیت لوړولو او ترکمنباشي بندر کې افغان سوداګرو ته د لازیاتو اسانتیاو پر برابرېدو هر اړخیزې خبرې شوي دي. نوموړي همدارنګه لیکلي چې سرپرست وزیر په دې لیدنه کې ویلي باید دواړه هیوادونه د لاجوردو لارې پر مسیر له نورو شریکو هیوادونو سره په همکارۍ پر هغه لارو چارو کار وکړي چې زموږ مشترک ستراتیژیک هدف د لاجوردو لارې احیا ممکن کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند محمد خان چکیف له قوله لیکلي هیواد چمتو دی چې د اړتیا وړ تخنیکي معلومات له ترلاسه کولو او هوکړې وروسته د تورغونډۍ د وسپنې پټلۍ پر سټیشن پانګونه وکړي. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.